او نارې د بغاوت د غرونو کاڼو هم شروع کړې نارې د بغاوت د غرونو کاڼو هم شروع کړې اوس هغسې تنها نه دی ګوهر اسلام آباد بسم الله الرحمن الرحیم په ټوله نامه کښې زه د خیبر په دا تاریخي خوره باندې ارجمع شوي که مکاني خلق دی که د بهر نه روغلي خلق دي و ټول خلق ته آفرین وایه شاباش وایه چې د خپل وطن په مسالې ارجمع شوستی رووتستی داسې مو یو احتجاج جوړ کړ نو د ټولو ملګري یې ډېره مننه د هغې نه بعد ملګري په دغه ملک شه په دغه وطن شه په پاکستان شه پښتین قوم د ډېر وخت نه یو ډېر د اذیت ژوند تېروي یو ډېر سخت ژوند تېروي یو ډېر په باد حال ژوند تېروي خو خبره دا وه چې د نن ورځې پورې موږ یو بل په خپلې مسئلې سره خبر نه وي یو بل خپلې مسئلې سره شریکې کړې نه وي او یو بل په خپلې مسئلې باندې دا شی اروپي نه وي په اتفاق او اتحاد سره نو نن چې د کوم احتجاج دی دا چې د کومه په حیات آباد کې جیلي پولیس مقابله وشوه په دغه وطن باندې دا یوه کیسه نه ده د ډېر وخت نه په دا علاقه باندې بیا خاص کر په قبایلي علاقې چې څومره دي ټول پښتین قوم ټارګېټ کړی په دغه ملک کښې خو په قبایلي علاقې کښې چې کوم ظلمونه دی وکړل کوم جبر دی وکړ کوم کبر دی وکړ موږ یې په چوته ویایي په سره ورځ یې ویایي چې د پاکستان آرمي کړی دی طالب خدای سره ملګري دي سره इसके पीछे वर्दी है जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है रोड दे नो मिश्र फतानाबाद देर पसापार पर से बयानारी देर पसरा वेश व बयानारी देर परनिश व बयानारी च पदा खोरा बंदे पदा वतन बंदे च किम दहशतगर्दी तरशवा किम हालात तरशवल आया په خیبر سے چیرته یو انټرنیشنل ایرپورټ شته دی آیا په وزیرستان سے چیرته یو انټرنیشنل ایرپورټ شته دی آیا په قبایلي علاقه سے چیرته یو انټرنیشنل ایرپورټ شته نشته دی بیا چې په دغه وطن باندې داسې ازبک راغلل داسې تاجک راغلل داسې چیچن راغلل داسې عرب راغلل چا راوستل د اسلام آباد په ایرپورټ باندې غلي وي دا خلک د یوې نه بعد دغې خلک ته په دا قبایلي علاقه کښې دومره ارتقا کړ دومره یې منظم کړ دومره وسایل یې ورکړل چې په خیبر کښې یو ډېر شملور افریدی یو ډېر شملور شینواری دغ د په سره ورځ په ګېړه باندې ویشت چا څه نه شول ویلی ولې چې باج و ماج و د ده ملګری و دا کرنل جرنل د ده ملګری و دغه خلک د دوی ملګرتیا وکړه نن دغسې کې ته حالات ور ورسېدل چې په قبایلي علاقه کښې د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کښې د میش په مارګینه باندې د میش په بېعزتۍ باندې په دا باندې ستړي شول په میش په ای ډي پي ژبه باندې ستړي شول په میش په هره بېعزتي باندې دا خلک ستړی شو نن دغسې کې ته ووایي چې په قیر کښې ننه په قیر کښې دننه نوست یو ډېر پرومن سړي ته به خامخا د دهشتګردۍ په مرګونه باندې یې زړه نه دی سړ ارځري د پولیسو د آرمي په وردي کښې خامخا خلک وژني بیا دنیو ته وایي چې داسې دهشتګرد وي خو دوی دا خلک ټول لاس کېستی د میش سره واده وکېستی چې میش دوی د هغه
د چاپې جنډای میش طرف د دغه ولس د دغه خور ایجنټونی د دغه ولس ایجنټونی چې د دغه د ګټه خبره چېرته شوي دي د دغه حکوم په نقصان خبره چې چېرته هغه شي موږ خامخا په اول سپینه شوي لوړمرو ته خامخا یې مخنیوی کړي حتی چې د میر د سر قرباني ونه نه شي چې لاندې خبرې کې ستاسو ملګري ډېر دي زه خپله خبرې په ختمولو نه مخته یو ور بیا چې د بهر نه کوم ملګري راغلي دي دلته یا تاسو چې کوم راجمع شوي ملګري یې په وطن مو ننګ کړی دی په دې خاوره مو غیرت کړی دی نو د تاسو ټولو ته د خپل ځان طرف نه او زموږ د ملګرو د طرف نه ډېره مننه کوم ډېر قربانۍ درته وایم او خپلې خبرې په آخره کې په دا یو ټپه سره ختموم چې دیدن د سر په بدله دی دیدن د سر په بدله دی چې سر